دنیا کې د چا سره د یوې وربشې قدر ایمان و وایه زه جنت ته ما بخښلي بیا به نبي علیه صلات وسلام ملا شي بیا به د هغې خوا بیا راسي بیا به ستا په سجده کښېږدي بیا به داسې حمد ادا کړي چې الله تبارک وتعالی حمد تر اوسه چا نه یې ادا کړی داسې حمد به ادا کړي بیا به الله تبارک وتعالی وایي یا حبیبي عشق ارفع راسک سر پورته کړه سل تعطه ووایه پورته کړه سل څه شي غواړې د الله رسول وایي امتي امتي زما امت زما امت زما امت زما امت د الله تبارک وتعالی بیا وایي ورسه زه ستا په امت کې که د چا سره د یوه اجدن د اندازه مطابق ایمان و بویه زه جنت ته کشم بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ شي درېیم ځل به بیا راشي بیا به وایي امتي 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 امت بیا به د الله رسول الله تبارک وتعالی ورته وایي ای زما محبوبه سر پورته کړه څه شي غواړې هر شي چې غواړې زه به یې درکړم دی به بیا وایي امتي امتي زما امت زما امت زما امت بیا به الله څه وایي وایي واسه که د اجدن د نیوی مطابق ایمان د چا سره هغه هم جنت ته بوځي الله اکبر ای بدبخته امته ای بېوفا امته ای بېوفا امته کوم جواب به د خدای ته ورکوږئ ای ځوانانو کوم جواب الله ته ورکوئ ته د خدای نه شرمېږئ تاسو داسې نبي لرئ تاسو داسې رسول لرئ چې هغه بار بار الله ته سر په سجده ایږدي هغه نارې وایي هغه ورته الله ورته وایي ارفع راسکه دی د امتي امتي نارې وایي دومره بدبخته یې دومره د خدای نه لرې دومره د الله څخه لرې څو درڅو به دا بدبختي کوې څو درڅو به دا بدبختي کوې بیا به الله رسول صلی الله علیه وسلم راسي بیا به سر په سجده کښېږدي بیا به د امتي امتي نارې وایي بیا به الله ورته وایي زما محبوبه څه غواړې بیا به اخر کې الله تبارک وتعالی ورته وایي فبعزتي وجلالي زما دې په خپل عزت قسم وي زما دې په خپل عصبت قسم وي زما دې په خپله کبریایي قسم وي هغه کس چې په دنیا کې یو وارې کلمه ویلي زه به هغه جنت ته داخلوم ای بدبخته ای بدبخته خپل د نبي سره دې کومه مینه کړې ده ستا نبي دومره غم اخیستی دی بیا به الله تبارک وتعالی شفاعت عظما ده ته ورکړي بیا به په حوض کوثر باندې ولاړې پر دغه نهر باندې به ولاړې بیا به د امت انتظار کوي هر یوه ته به داسې یو ګیلاس اوبه ورکوي داسې جام به ورکوي چې هېڅ کله به بیا د امت تنده پیدا نه کړي داسې جام بیا به ته هم وپېښېږې ای ځوانه ته به هم وپېښېږې بیا به ته کوم سترګو نبي ته ولاړې چې زما شفاعت وکړه د خدای لپاره امته د خپل نبي پر نقش قدم روان سي د روژې مبارکه میاشت ده الله ته توبه وباسي خدای ته نږدې سي الله تبارک وتعالی ته توبه وباسي عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا د نبي علیه الصلاه والسلام سره دا وعده سوې ده تا به الله محمود او محمود مقام ته رسوي چې هغه دغه شفاعت عظما دي که هغه شفاعت عظما دي اول د وارې شفاعت به بیا به الله تبارک وتعالی ته وایي یا الله اوس نه د خلکو څه حساب شروع کړي انسانانو سره د الله تبارک وتعالی ورته وایي چا سې شروع کړم څوک دي ټول به ځان شاته الله رسول صلی الله علیه وسلم به ابوبکر صدیق د لاس ونیسي د داسې شروع کړ الله تبارک وتعالی چې کله ابوبکر صدیق ته وګوري غصه یې ټنډس سي قهر یې سوړ سي وایي د دغه خو د وجې څه خو ما په دنیا کې دته د جنت فیصله کړې او ما د مغفرت فیصله کړې زه ما دې بخښلي بیا به د حساب کتاب سلسله شروع د خدای لپاره امته د روژې میاشت ده الله ته نږدې سي د خپلو ګناهونو معافي وغواړي بس که د څومره د څو وخته بره به د شیطان په نقش قدم روان دی تر څه وخته بره به روان دی اخر یو حد لري که نه د خدای دپاره الله تبارک وتعالی سره وعده وکړه خپل شکل صورت د نبي په شرط طریقه جوړ کړه څو ورځې ژوند به یې سبا به نه یې نیمه ورځ به نه یې څو وخت معلوم دی الله سره وعده وکړه د زړه له کومې وعده وکړه د زړه له کومې وعده وکړه الله تبارک وتعالی به تا ته توفیق درکوي